چې مؤمن د بل مؤمن په درد او په تکلیف باندې خوشحاله کیږي، مزاق کې وړاوي. او که یو څوک ستا د همدردۍ بدله په تلخي سره درکړي، په بد اخلاقي سره درکړي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته به مزید همدردي ورسره کوې. چې د مؤمن یو صفت دا دی چې دی به همدرد دی. په یو مجلس کې یو صحابي و نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل یا رسول الله ته موږ ته د مسلمان قوم خصلتونه عادتونه بیان کړه. مقصد یې دا و چې د مسلمان قوم هغه خصلتونه عادتونه موږ په ځان کې راولو. نبی علیه الصلاة والسلام یو څو صفات د مسلمان قوم و دې صحابي ته بیان کو چې هغه صفات نن زموږ ستی په معاشره کې نافید او نه هونې کې برابر دي. اول صفت نبی علیه الصلاة والسلام و دې صحابي ته بیان کی چې د مؤمن صفت دا دی چې دی به همدرد دی د بل مؤمن سره. دی به د بل مؤمن خیرخواه، د مؤمن غم، پریشانی، تکلیف دا به دی د ځان غم، پریشانی او تکلیف بولي. دا د مؤمن صفت دی. د مؤمن په کار دی چې دغه خصلت دی چې دی د بل مسلمان غم د خپل ځان غم وبولي، د بل مسلمان پریشانی د ځان پریشانی وبولي، د بل مسلمان دک او درد دا د ځان دک او درد وبولي. او دا نن زموږ په معاشره کې نافید او نه هونې کې برابر دی. بلکې د بل په غم کې ځان شریکول څه کوي، بلکې مؤمن د بل مؤمن په درد او په تکلیف باندې خوشحاله کیږي، مزاق کې وړاوي، د ده دغه کمزوري و نورو خلکو ته بیانوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمان قوم اول صفت دا بیان کی چې مؤمن به د بل مؤمن د پاره همدرد او خیرخواه وي. د بایزید بسطامی رحمت الله علیه په باره کې راځي، وایي دی روان پر لاره باندې یو ځوان و، هغه دا رباب وهي، موسیقي سروز. بایزید بسطامی رحمت الله علیه و دې ځوان ته ویل چې دا موسیقي د میوزک دی، تا ګرد وخت و دې ته ورکړی دی، الله پاک و تا ته دا وخت ډیر قیمتي سرمایه درکړې ده. دغه وخت او دا سرمایه په کار دی چې ته پر یو دی شي باندې ولګې چې ستا رب له تا راضي سي. او دا موسیقي دا سروز نبی علیه الصلاة والسلام یو روایت دی، بایزید بسطامی ورته ویل چې دا په زړه کې نفاق داسې راشنه کوي لکه د پسرلي باران چې پر شمځکه باندې اوري واښه څنګه راشنه کوي. نو ته دا ځواني دا وخت تا پر دا موسیقي باندې لګوې، او موسیقي او دا سروز په زړه کې نفاق دا رقم راشنه کوي لکه د پسرلي باران چې واښه څنګه راشنه کوي. هغه ځوان یو لوفر ځوان و، هغه له بایزید بسطامي سره دا خپل رباب راخطا کی، بایزید بسطامی پر دا سر باندې و، سر یې ورمات کی. بایزید بسطامی خپل کور لره رالی، کور ته چې رالی نو خپل شاگردان یا موریدان یې راوغوښتو چې دوی په بازار کې د دې رباب پوښتنه وکړي چې د دې څو قیمت دی. هغه ولاړو پوښتنه یې وکړه چې د دې دونه قیمت دی، دغونه پیسې یې و دا خپل شاګرد ته په لاس ورکړي چې دا پلان سړي لره وروړه، ما و ده ته دعوت ورکړي، ده زه په رباب باندې پر سر باندې وولم، رباب یې مات سو، دا د رباب قیمت بیرته ورکړه. اوس بایزید بسطامي له ده سره همدردي کوله، د ده یې خیرخواهي کوله
چې دا زندگی ډېر قیمتي سرمایه ده الله پاک و انسان ته ورکړې ده دا زندگی پکار دی چې پر یو قیمتي شي باندې ولګېږي د همدردي او خیرخواهي ورسره کوله هغه د همدردي بدله په تلخي او په ترخوالي سره ورکړله او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د مؤمن صفت دا دی چې دی به همدرد دی دی به همدردي کوي او که یو څوک ستا د همدردۍ بدله په تلخي سره درکړي په بد اخلاقي سره درکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته به مزید همدردي ورسره کوې او پر دې حدیث باندې بایزید بسطامي حرف په حرف باندې عمل کړی د همدردي ورسره وکړل خیرخواهي ورسره کول او هغه د همدردۍ جواب په تلخي او په ترخوالي سره ورکوي لیکن د مزید نور همدردي ورسره وکړه چا د کوم رباب مات سوی ولو هغه قیمت هم ورکړي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د مؤمن یو صفت دا دی چې دی به همدرد دی او که یو سړی ستا د همدردۍ بدله په تریخوالي په بد اخلاقي او په تلخي سره درکړي ته به مزید هغه همدردي ورسره کوې لکه بایزید بسطامي هغه ځوان ته دا وویل چې دا میوزک او دا سروز په زړه کې نفاق راشنه کوي اوس منافقت صرف دا نه دی چې زه و تا ته یوه خبره کوم و دا بل ته بله خبره کوم دا منافقت دی علما کرام لیکي چې یو زوی پلار بولي مني چې دا زما پلار دی لیکن اطاعت او فرمانبرداري نه کوي دا هم منافقت دی یو کشر ورور مشر ورور بولي چې دا زما مشر دی لیکن په خوله یې نه کوي دا هم عملي منافقت دی یو بیبي خپل خاوند بولي د دې اعتراف کوي چې دا زما خاوند دی لیکن د خاوند هغه خدمت نه کوي احترام یې نه کوي په خوله یې نه کوي دا هم منافقت دی او دا نن په دا معاشره کې عام ده که نه او د دې اثر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا سروز او موسیقي دا په زړه کې نفاق دا رقم راشنه کوي لکه د پسرلي باران چې دا واښه څنګه راشنه کوي نو د مؤمن یو صفت نبی علیه الصلاة والسلام و دې صحابي ته دا بیان کوي چې مؤمن به همدرد دی